زمونږ د مسؤلیت غذایی تر چتر لاندې او ریاست د تحلیل خطر او سرویلانس هغوی د کابل په ښار کې سروې وکړله، له 400 تشبثاتو نه لیدنه وکړله چې هغوی ځینې د خطر فکتورونه یا هغه خطرات دوی هلته پکې ولیدل، هغه تحلیل او تجزیه کړل. له هغه نه وروسته بیا د افغانستان اسلامي امارت، د عامه روغتیا وزارت، د خوړو او درملو معاینات قدرمن مقام په لزومدي د هدایت سره دغه پروګرام چې دغه ډیزاین سو چې نن تاسو د اولې ورځې د شروع شاهدان یې. دغه ټریننګ مونږه د 300 کسانو لپاره چې دغه ډیزاین کړی ده چې هر ورځ به سلسل کسان دلته حضور پیدا کوي او دلته به راځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مسؤلیت غذایی یا فود سیفټي یو ډیره مهمه موضوع ده، هم په ملي سطح هم په بین المللي سطح. که چیرې د مونږ او تاسو غذایی مواد او خواړه مسؤون وي نو د امراضو کچه به هغه ټیټه وي. هغه امراض چې هغه ساري امراض دي او که چیرې غیر ساري امراض دي. که چیرې د مونږ او تاسو خواړه مسؤون نه وي او هغه مسؤلیت نه لري، د دواړو مرضونو د ساري او غیر ساري امراضو کچه به هغه په ټولنه کې لوړیږي. نو د مسؤلیت غذایی عمده هدف دا ده چې د موږ او تاسو غذایی مواد بل څلورو خطراتونه هغه بچ وي. هغه کوم خطرات دي؟ مثلا په فزیکی ډول به دا غذایی مواد څه ده ملوث نه وي. همدارنګه په کیمیایي ډول باندې به دغه غذایی مواد مسؤون وي. په بیولوژیکي ډول باندې به دغه غذایی مواد څه دغه مسؤون وي. او همدارنګه په الرژیکي لحاظ باندې دا غذایی مواد به دغه سي مسؤون وي چې او څوک له دې سره حساسیت او الرژي ونه لري یا پیدا نکړي. نو په همدې خاطر باندې مونږ دغه پروګرام ډیزاین ک د موږ تصمیم لرو ترڅو د 300 کسان چې کوم په نظر کې نیولې دي پاینده کې نور کسان هم موږ ټرین کو. نو له تاسو ټولو محترمو ګډونوالو نه مو هیله ده ترڅو هغه کوم تدریس چې تاسو ته دلته کېږي، تاسو کوم معلومات درکول کېږي، په عملی ساحه کې باید تاسو هغه عملی کړئ. موږ او تاسو باید د امراضو د انتشار باعث نسو، یعنی په ټولنه کې باید د موږ د امراضو د انتشار باعث نه ګرځېږو، که هغه خصوصا د ساري امراضو. موږ او تاسو باید خپل شخصي حفظ الصحه چې هغه ډیره مهمه ده، محیطي حفظ الصحه هغه باید موږ او تاسو مراعات کو. د موږ او تاسو محیط او چاپیریال چې هغه باید مسؤون وي، کثیف نه وي. او همدارنګه لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې بولانی او امثالهم د دوی زیات په غوړو کې چې هغه پخېږي، نو په مکرر ډول هغه غوړي چې هغه مکرر په دې کې بولانی یا نور غذایی مواد پخېږي هغوی ډیر زیات اضرار لري. دغه اضرارو په هکله به زمونږ همکاران تاسو سره خپل معلومات شریکوي. نو له تاسو نه هیله ده ترڅو دغه کوم درس تاسو ته درکول کېږي په عملی ساحه کې تاسو باید هغه عملی کړئ. به شما عزیزان محترم معلوم هستند که مسئولیت غذایی یک موضوع بسیار مهم هستند. همچنان ما کوشش داریم که وزارت صحت عامه، معاینات غذا و ادویه و ریاست عمومی مسئولیت غذایی که به این چیزها که هستند ما زیاد توجه بکنیم. به همین خاطر که مسئولیت غذایی یک جزء مهم زندگی ما و شما هستند. خوراک‌های ما باید مسئول باشه. از شما احترامانه تقاضا میکنیم از عزیزانی که اینجا شرکت کرده و در همی ترینینگ اشتراک می نماید تاکه همی مواد تدریسی که در دسترس از یک قرار داره باید طبق از او در بولانی پزی خود میره یا در دیگه جای خود میره امیره عملی بکنه. نو دی سره به دیمونگ او تاسو هم به دیمونگ او تاسو محیط مسئول وی، هم به غذایی مواد مسئول وي او هم د موږ او تاسو خلک او ټولنه چې دغه مسئول وي. لکه تاسو ته بهتره معلومه ده غیر مسئول غذایی مواد هغه ډیر زیات اضرار لري. چې له اضرارو څخه یو هغه ده چې موږ او تاسو اوس ګورو چې سرطاني واقعات یا د سرطانونو پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خصوصا د هضمي سیستم سرطانونه. په دغه غیر مسئول غذایی موادو کې اکثره هغه مواد چې هغه کارسینوجن وي یا سرطانزا وي. نو دا غیر ساري امراض د وخت په تیریدو سره په ټولنه کې هغه هم زیاتېږي. دوهم مهم جز چې دا هغه که چیرې د موږ او تاسو غذایی مواد او خواړه مسئول نه وي، د
د ساري امراضو کچه چې هغه زیاتېږي. تاسو ته به معلومات وي لکه یو مهم مرض د دې نه پیدا کېږي هغه فوډ پایزنینګ ده یا اسهالات یا تسمم غذایي ده. نو په دې سره بیا هم د موږ او تاسې ټولنې ته له خیر نه بیا خدا نه خاصه شر ډېر رسېږي. همدارنګه تاسو خپلو ځانونو لپاره څوک چې مثلا هغه بولاني پایزي کوي یا هغه غذایي مواد چې هغه خلکو ته تقدیموي دوی هم به له دغو خطراتو نه هغه ځانونه وساتي. حفظ الصحه شخصي ته هغه باید خپله متوجه سي، خپله حفظ الصحه هغه صحیح مراعات کړي. همدارنګه حفظ الصحه محیطي د موږ او تاسې محیط ده، که اداره محیط زیست ده، که ښاروالي ده، که یا نور ضربت ارګانونه دي، که چیرې موږ او تاسو د خپل محیط حفظ صحت صحیح ونه ساتو، که دغه کارمندان موږ ته روزانه د ورځې 20 دقیقې هم راځي خپل محیط موږ نشو پاکولی، نو که چیرې د موږ او تاسې محیط آلوده وي، محیط ناپاکه وي، هغه د امراضو د انتشار باعث ګرځي. د موږ ترینران به تاسو ته دغه تدریس جاري ساتي، عملي او نظري درس به تاسو دلته وړاندې کوي او له تاسو نه مو هیله دا ده چې په ډېر دقت سره، په توجه سره او همدارنګه په شوق او ذوق سره په دغو درسونو کې فعالانه اشتراک وکړئ.